د ملا عمر زوی ملا یعقوب راښکاره شو. تازه یې څه ویلي او څه غواړي پوهېدو لپاره مطلب تر پایه راسره وګورئ. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د طالبانو د اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد چې په دې مقام باندې له ټاکل کېدو وروسته یې لومړي ځل د خبریالانو پر وړاندې په کابل کې یو خبري کنفرانس ته وینا کوله. په افغانستان کې د طالبانو د تیرو شلو کلونو جګړو ته په اشارې وویل چې طالبان نور د هیڅ چا سره دښمني نه لري. د دفاع وزارت سرپرست وویل چې افغانستان څخه بهرني سرتیري وتلي او په دغه هیواد کې اسلامي نظام ټینګ شوی، خو لا هم افغانان د ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي. ملا محمد یعقوب مجاهد وویل ملت مو ډیر ځورېدلی دی، هرې برخه کې خدمت ته اړتیا لري. دا ملک او دا نظام د نړیوالو تهدیدونو لاندې دی. بندیزونه راباندې لګېدلي دي، پیسې مو کنګل شوي، په رسمیت مو څوک نه پیژني او مشکلات راته ایجاد شوي دي. د دې مشکلاتو څخه د وتلو په خاطر باید موږ ټول لاس په کار شو او هر هغه هڅه وکړو چې هغه د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې نه وي. د طالبانو د اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست وزیر زیاته کړه چې د افغانانو په وړاندې د دوی مخکنۍ جګړه د مجبوریت له مخې وه، ځکه چې د هغه په وینا د بهرنیو ځواکونو اډو ته د رسیدلو لپاره جګړې ته اړتیا وه او دوی نشوای کولی چې د جګړې پرته امریکایي اډې په نښه کړي. هغه وویل موږ د هیڅ افغان دښمنان نه یو، نه مو د هیڅ افغان دښمني مخکې کړې ده. مخکې مو چې هم مبارزه کوله د افغانانو په مقابل کې به چا اعتراض لاندې راوستلو چې دا ستاسو جهاد د افغانانو په مقابل کې جهاد نه دی. دا اعتراضونه به پر موږ باندې واردېدل، خو موږ د مجبوریت په خاطر د ډېر سخت مجبوریت په خاطر دغه مبارزه کوله. هغه دا وه چې موږ کولی نه شو چې د امریکایانو اډو ته ځانونه ورسوو. موږ کولی نه شو چې د اشغالګرو په مقابل کې جهاد وکړو چې دغه له منځ څخه ونه باسو. د طالبانو د اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست په کابل کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د طبي علومو اکاډمۍ کې د افغان سیند په نوم دریم نړیوال کنفرانس ته د وینا پر مهال د افغان پانګوالو هم وغوښتل چې د روغتیا په سکتور کې دې پانګه واچوي ترڅو افغانان د علاج لپاره بهرنیو هیوادونو ته د تللو څخه خلاص شي. په هر حال تاسو د ملا یعقوب د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ نظرونه مو کومنټ کې ولیکئ. که مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. تر بیا د الله